السلام علیکم. زه نازیه اقبال نن ډیره زیاته خوشاله یم او د ډیره خوشحالۍ نه نن ما جړلې دي او دا کوشش زما دا و چې زما دا قدم د عبرت نشانی جوړ شي هر چاته، ځکه چې چا په رور ادبار کړی دی، په کور کې ساتلی دي د خپلو بچو د حفاظت دپاره، د خپل عزت د حفاظت دپاره، چا د خاوند ورونه ساتلی دي. زه دا نه وایم چې ټوله دنیا غلطه ده، هر سړی غلط دی، خو ما قدم د دې دپاره دا اوچت کو چې هره مور دې بیداره شي، هره لور خور دې بیداره شي، د خپلو ماشومانو لوڼو حفاظت دې وکړي او خیال او نظر دې پرې وساتي. دغه شان ما هم په خپل سکه ورور، زما د یوې مور د یو پلار نه پیدا ورور ما سره دومره غټ زیاتی وکړو، نو چې ما سره وشوه نو دا د هر چا سره کیدی شي دغه زیاتی. نو زه په دې خبره بالکل خفه نه یم، زه ډیره زیاته خوشحاله یم او چا چې ما سره منډه والې ده، چا ما ته دعاګانې کړي دي، زه د هغې ټولو ډیره ډیره شکریه ادا کوم. ستاسو د ټولو ډیره مننه.